دو سنډاګان ختی دي، خدای دې اوس پکې نور خیر کی، او دواړه خ کټی دي. غلام ساکم خ کټی دی، نواز شریف هم خ خریټی دی. هغه سنډاګانو سال د ملک جوړ کړی دی. دلته مونږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی، چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی. خدای ته وګورئ. اخیری خبره مې واورئ، زه بیمارم، اړه به مې خفه کېدو. پلار مې د خدای وبخي ډاکټران بیا راوسته، څه پوړی بیا راکړې، یو ساعت به خوم، بیا به مې اړه خفه کېدو. یو بوډۍ ښځه راله، ما ته بچیه ته څه بیمار یې؟ ما اړه مې خفه کېږي. نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله، زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. ول بچیه د خپل زړه له په خپله ډاډګیریا ورکوه، په ډاکټرانو پسې مه ګرځه. بس اوچت را پاسېدم په دې یو شعر، هغه چې ټیک شوی یم تر نن هم ټیک یم. نو دا خپل ځان په خپله جوړ کوي، ما په ما اعتبار کوه، ما په بل. ما له څوک راشي وایي دوا نه به مې نه وباسي، زوره کېږه خوار شي، مونږ ځان له غر کیو، ستا به د کوم ځای دوا نه نه وباسي. لاس راکي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي. ما دا نخرې پیرانو سره کوه، زه پیر میر نه یم، لار لنډوه. قرآن دا ټکې کوئ ما بالکل، چې ما غوندې پلیت تم تاسو راشي چې دوا نه به مې نه وباسي. نه، قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. عباد لفظ عام عام، اللہ وی ہر بندہ چھ مانا سوالو کی، نو فإنی قریب، زہر بندہ تا دیر نزدے، دیر نزدے. نزد چھ در تا دوا کم خو خدای تا بویم کنا، ٹھیک دا خبره به لږه اوږده شي. نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم، نو ما ته خپله وایه که نه. نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې م دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی. زه یوازې نه یم، زما الله ما سره دی. ډاکټر اقبال یو ډېر خوندناک شعر دی، اغوی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. وہ تقوادار اور پرہیزگار اور ډېر اوږده اوږده منځونو کولو والا بزرگ جمیل سے د شیخ فولاد بابا وصیه یا خو مې پرېږده چې په جماعت کې شراب وڅکما. ما پرېږده دې جماعت لا شراب بوتل راوړم او ګلاس وڅکم په جماعت کې. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، جماعت کی میں ولی شراب اسکلو تا نپری دے، ذکر چی دا خدای کور دے او دل تا خدای دے. خواہ دا خدای کور دے او دل تا خدای دے، اچھے بار اسکما دا خدای اسمکا ندا. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. اگا زیرہ تو خواہ چی چرتا خدای نہیں شتا دا څه زشته. نو چې خدای هر ځای دی، نو بیا په جومات کې مې پرېږده چې اوس کما. نو عزیزانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ. ډم په لاره رواني، دوپړی باجي غږیږي، درنګ درنګ ګډېده چې جومات راشي، هلکه جومات دی. نو جومات سره یې چپ کي چې جومات نه تیر شي، بیا آرامتوب شروع کړي. خدای دې کور روان کا. دا جومات خو خدای پکې اوسېږي نه، خبره ده. د جمعات ادب کوه، دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي. د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی.
نو دیتا لک سوچو کئی سوچو کئی دا بی بی زینب ایمان بدر تخیم وقتن فوقتن چه خزا دیتا وی خزا دیتا وی خلق دا گمان کئی چه دوی بخلاص شی ان یقولو آمنا صرف پا دیتا کی بدوی اخلاص شی چه دوی داوی چه منگا ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون د دوی بیڑای با پا گرداب کے گیرہ نہیں او چکری بای نہیں والے خالی پا دیتا کی بدوی اخلاص شی چه دوی ہوئی چه منگ ایمان روڑے دے حاشا وکاللہ چرک ز مسلمان او ما ایمان روڑے دے اللہ وی پدغی بنخلاصے گی دا دے دسی مثال دے لکه مولا چستاسو نکاح تڑی نو پدغا وقت کے خلق ناستی نو مولیانم عجیبه غوندې دي نو داسې غوږ کې ورته ووایي سبنگ بنگو کی اغا وکیل سره او بیا بنگ بنگ غالک سره او کی او داسې سالال مرداری کی او رسختی کی حالانکہ نکاح د بنگ بنگ شے نه ده نکاح په مجلس عامه کې تړي ټول خلق بناستی او سب بیا خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اختای او څوک په غډې دو اختای او خزه پکې دوپړای غږی او دلته نکاح کیږي نو مولا مړه کې خیال کوي چې او د خري نکاح د خر سره ځان ته خلاصوا اصل مقصود به ذات شی چې ده په واده کې ا مجلس عقد ده او مجلس نکاح ده نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانای چې د فلانی لور ده په دې نامه د هغه په کور کې بل لور نشتا دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مہر قبول کړي وو قبول دکړه نو ته جواب کې وې چې او ما قبول کړي واو قبول میکړه دته نکاح تاسو څومره خلکو چې ودونه کړی دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلی درته چې دا خزه که بیمار شو علاج دې قبول کړي کده دې جامع نه وي هغه دې قبول کړي کده دې کور نو کور بم ولاله دا خبرې شوې دي چې تاسو ودونه کې ها نه دي شي اوس ته چې واده شو کور به ولا جوړه سبزی به ولا راوړي جامع به ولا راوړي که بیمار شي ډاکټر ته به بوزي داغه تمام ضرورت زندگی چې دی به ته پورا کې سرخی پاوډر به ولا راوړي بس کنه راوړي بیا دې پریدینا تا وخت کې دا نشویلې چې ما خدا خزه قبول کړي دا نو د دې ضرورت خو ما نه دي قبول کړي دا څه ویل شي ما خو ته قبول کړي ما خو پکې دا شرط نه وکړي چې جامې بم ولا کوم او روټه بم راوړم بل کار کوا دا څه ویل شي دغه مثال د دې ده الله وی پتس آمنا بنخلاصيږي چې سو پوری د ایمان مقتضیات پورا کړی ني ایمان څه ته وي ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول او تصدیق کول نو چې په کوم شي یقین او تصدیق وکړو نو به عملی طور اختیار کړي استاد مونږ ترغلی
دا د ایمان تقاضا ده. زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده. روجی میاشت راغه روجی نیسي دا د ایمان تقاضا ده. حج وخت راغه پیسې در سره شتا دا د ایمان تقاضا ده. خوار غریب در تراغه چې وګه ما جیب کې د خامار نه ده پروت دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا. دا ټول د ایمان مقتضیات دي. نو عزیزانو یو خو به پتش آمنا نخلاصېږي. ګوره دا یاد لرئ دا ما خبره نه ده دا قرآن ویلی ده خدای ویلی ده. دویم آیات دا ده چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږه دا مليان شیو د کربلا قصے بیانو. بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو. دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک. او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورې ده نو کار به په دې وشي. قرآن وایي په دې کار نه کیږي. بالکل نه. تلک امت قد خلت لها ما کسبت. الله وایي چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي لها ما کسبت. دې خلقو له به کارآمد هغه عمل وي چې کوم دوی کړی. کوم عمل چې دوی په خپله کړی هغه به ورته کارآمدي. او تاسو د پاره ولکم ما کسبتم تاسو د پاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی. هغې د پاره د هغې عمل دی او تاسو د پاره څه شی دی ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کیږي. امام حسین څومره بهادری کړې وه د هغې تپوس به مونږ نه کیږي. زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب څومره بهادری کړې وه دا تپوس به زمونږ ښځو نه کیږي. دا شک پکې شامل نه دی.